زړه دې د پړانګ کلمه نه وایي زړه دې د پړانګ کلمه نه وایي دی د چا په بانګ کلمه نه وایي بس چې د اسلام نه لږ په څنګ شینو بس چې د اسلام نه لږ په څنګ شینو کلک شي لکه ډانګ کلمه نه وایي پټې راته ښکاري د زړه سترګې پټې راته ښکاري د زړه سترګې پروت دی په ګړانګ کلمه نه وایي ډېرو ګرانو ملګرو پښتو ادبي ملاقاتونه پروګرام چې سلامونه درته پیش کوم او نیکې هیلې امید کوم الله دې وکړي چې راته روغ جوړ او خوشحاله په دې وخت باندې له موږ سره ډېر ګران ملګری دی موږ ادبي ملګری چې له وزیرستان ایجنسۍ سره تعلق لري او رحیم اظهار نامه یې ده او دلته په پټانکوټ شي په ضلع ټانک چې پاتې کېږي خو دا وخت موږ له ده سره ناست یو تاسو ته خپله یو خوندوره او د خوند رنګ مرکه پیش کوو او له دنه ریکارډ کوو او به تاسو ټولو مسافرو ملګرو ته ډالۍ وي اول خو زه تاسو ټولو ملګرو ته او مینوالو د پیج ملګرو ټولو ته سلامونه کوم امید صاحب د غزل نه مخکې یو درې شعرونه درته وایم وی چې ګریوان څیرې سر ببره در پسې ګرځم ګریوان څیرې سر ببره در پسې ګرځم او ستا ملنګ یم در په در پسې ګرځم او اوس مې خلک لیونی لیونی بولي اوس مې خلک لیونی لیونی بولي چې په نیمو شپو بهره در پسې ګرځم او د سپوږمۍ غوندې بشر لرې دلبره د سپوږمۍ غوندې بشر لرې دلبره زه یم ستوری د سهار در پسې ګرځم او غزل د امید صاحب چې دا چې هر ځای پښتانه وژني دا څوک دي دا چې هر ځای پښتانه وژني دا څوک دي چې موسم او بغره وژني دا څوک دي کوي پشیماف چې نومونه په رنګ رنګ راکوي مونږ ته چې نومونه په رنګ رنګ راکوي مونږ ته چې متل د بل په خوله وژني دا څوک دي او زمونږ چې نومونه په رنګ رنګ راکوي مونږ ته چې متل د بل په خوله وژني دا څوک دي او زمونږ پر غوښو یې بلا ډالر راټول کړل زمونږ پر غوښو یې بلا ډالر راټول کړل سره ګلان په خوبو د وژني دا څوک دي او زمونږ پر غوښو یې بلا ډالر راټول کړل سره ګلان په خوب او د وژني دا څوک دي او د تورمخو د کافر سلوک ته ګوره د تورمخو د کافر سلوک ته ګوره ښار ته تلي میلمانه وژني دا څوک دي او زه اظهار رحیم حیران ورته ولاړ یم په قدم قدم مې زړه وژني دا څوک دي او یو بل غزل ته وړاندې کومه چې ستا د مینه دومره تکلیفونه دي رنګیني د امید صاحب رشکي ستا د مینه دومره تکلیفونه دي جوړ مې په زړګي باندې زخمونه دي ستا د مینه دومره تکلیفونه دي جوړ مې په زړګي باندې زخمونه دي او بد شومه بدنام شومه په کلي کې بد شومه بدنام شومه په کلي کې هر خوا تهمتونه او پیغورونه دي او نوره مې له ښکلو توبه وایسته نوره مې له ښکلو توبه وایسته کړي مې د صبر تعویضونه دي او شعر ده چې ټوله شپه شوګیر ومه بې کیفه وم ټوله شپه شوګیر ومه بې کیفه وم تلي مې د سترګو نه خوبونه دي او د غزل مقطع ده د زموږ ګران ملګری عزیز نادان صاحب ته د ډالۍ وي چې تا ته دې ډالۍ وي خو قبول یې کا ما اظهار راوړي څو شعرونه دي تا ته دې ډالۍ وي خو قبول یې کا ما اظهار راوړي څو شعرونه دي او اختتام به دا یوې ټپي زه درته کومه وي چې دنګه غړۍ لکه د زاڼې شونډې د سرې د ګلو پاڼې قسم د ګل یې د مماڼې اوس درنه جوړ شو د غم کاڼې په سر مې پرېوتې زرې زرې د کړمه والسلام ډیرو ګرانو ملګرو دا و رحیم اظهار صاحب چې تاسو ته خپل خوږ کلام پیش کړی تاسو خوند یې واخیستی موږ هم خوند یې واخیستی خو دا وخت د موږ د پروګرام وخت هم سرته رسیږي په راتلونکو نورو پروګرامو کې به بیا سره وجود کیږو مشترکه اجازه دی لوی الله په امان